ستړي مه شئ، په خیر راغلی ملګرو. په دې ټوټوریل کې د نوې ویډیو ده، په دې کې زه تاسو ته هرکلی وایم. او په دې ټوټوریل ویډیوګانې چې به کومې را روانې، په دې کې به موږ څه کوو؟ په دې کې به موږ چې د ویب ډیولپمنټ زده کوو، چې ویب سایټ څنګه جوړېږي. نو دې نه مخکې چې زه تاسو ته ووایم چې یو شی ډاونلوډ کړئ په لیپټاپ کې، کمپیوټر کې، یا راځئ چې کوډ شروع کړو. دې نه مخکې پکار ده چې موږ ته دا پته ولګي چې ویب سایټ څه شی او دا څنګه کار کوي، که نه؟ نو راځئ چې زه تاسو ځان سره بوځم. ما تاسو دپاره یو وړوکی پریزنټیشن تیار کړی دی. راځئ. ما ته داسې ښکاري چې تاسو ته به زما دا سکرین ښکاري، او په دې باندې یوه ډېره ښکلې پوښتنه لیکل شوې ده چې ویب پاڼې څنګه کار کوي، یا ویب سایټ څه ورته ویلی شي، ویب پاڼې پښتو کې ورته ویلی شي. نو ویب سایټ خو ما ته داسې ښکاري چې تاسو چې لاړ شئ، چې ولیکئ په ګوګل کې یا بل براوزر کې ولیکئ چې www.youtube.com، او بیا تاسو د یوټیوب ویب سایټ ته راشئ، یا facebook.com فیسبوک ویب سایټ ته راشئ. بیا هغې کې چې ستاسو څه دپاره ورغلی یاستئ، هغه کارمار پکې کوئ. خو پوښتنه اوس هم دا پاتې ده چې ویب پاڼې، ویب سایټس څنګه کار کوي. زه تاسو ته اول غواړم چې 3 شیزونه زه تاسو ته وښیم. دا 3 شیونه هغه شیونه دي کوم چې د ویب سایټس په جوړولو کې زموږ مرسته کوي. نو هغه 3 شیونه کوم شیونه دي؟ راځئ چې سټیپ وایز هغه وګورو. نو اولنی شیز چې دی، شیز به ورته نه وایو، ژبه به ورته وایو. دا اصل کې 3 ژبې دي، او دا 3 ژبې چې کله یو بل سره خپل منځ کې چې کله خبرې کوي، نو کله چې خپل منځ کې دا کمیونیکیشن وکړي او تاسو دا داسې جوړ کړي، نو هغه به یو ویب سایټ هغې نه جوړېږي. اولنۍ ژبه دا ته موږ وایو HTML ورته وایو. HTML څه شی دی؟ یوه کمپیوټر ژبه ده، دا خو موږ ته پته ده. خو دا څه کوي؟ د ویب سایټ ډیولپمنټ جوړولو لپاره دا موږ سره څه مرسته کوي؟ موږ سره دا مرسته کوي چې موږ د ویب سایټ سټرکچر جوړولی شو. د ویب سایټ ډانچه چې کله یو ویب سایټ نه وي، خالي پاڼه وي، که نو ته وایې چې په ویب سایټ کې پکار ده چې یوه بټن وي، بټنې باندې سړی کلیک ورکولی شي. نو بټنه جوړول، تصویران کې اخیستل، څونه شیونه چې دي هغه کوم ځای کې چې خط کولی شي، ټیکسټ فیلډ ورته وایي، هغه شیونه څونه سټرکچر چې د ویب سایټ دی، که نو هغه چې دی موږ د HTML د مرستې باندې کولی شو. نو موږ زه تاسو له یو مثال درکړم، لکه موږ انسان جسم مثال زه درکوم. انسان چې دی ولاړ څنګه دی؟ دا په ډانچه باندې ولاړ دی. د دې دننه ډانچه ده، او ډانچې د پاسه بس بې نور شی نه مینې دي. خو دا ډانچه چې ده، د ویب سایټ ډانچه موږ څنګه جوړولی شو؟ په HTML باندې. د هغې شورټ جواب یې دغه و. موږ ورځو مخې ته. مخکنی یو چې دی CSS باندې موږ څه کوو؟ CSS هم یوه ژبه ده د کمپیوټر، کوم چې موږ ته د ویب سایټ ډیولپمنټ، ویب سایټ جوړولو کې موږ سره مرسته کوي. خو دا څنګه مرسته کوي؟ دا داسې مرسته موږ سره کوي چې موږ د CSS د ژبې چې موږ استعمال کوو، نو موږ څه کولی شو؟ چې موږ دا کولی شو چې ویب سایټ پکې ښایسته ښکاره شي، رنګونه منګونه ورکړو، شیانو لا بټنه ښایسته جوړه کړو. موږ کوم خط مت لیکلی، هغه خط غټ کړو، وړوکی کړو، ښي طرف ته کېدو، پاسې کښته کېدو، لاندې کېدو، لکه شیونه موږ نه خوا دېخوا کولی شو. او که زه دله بیا د انسان مثال درکړم، لږ مخکې خو موږ په HTML کې د انسان ډانچه وه، پکې د ویب سایټ ډانچه. یعنی په CSS کې ته داسې کولی شي چې په هغې ډانچه باندې انسان باندې غوښه ولګې، یخدان ولګې، رنګ منګ پې ولګې انسان، لکه د غوښو زموږ سکین شو او نوکان شو. دا شیونه چې دی په ویب سایټ کې ټول د CSS په مرسته باندې کېږي. درېیمني له ورځو. درېیمنی چې دی موږ سره دی جاوا سکرپټ. زه به بیا لاړ شم د انسان مثال ته به لاړ شم. انسان کې موږ څه چل وکړو؟ موږ چې د ډانچه چې د HTML په ترو باندې جوړه شوه، د ښایست چې دی هغه د CSS باندې جوړ شو، او د انسان مازغه هم دی. دا د انسان مازغه او د ویب سایټ مازغه. ویب سایټ مازغه چې دی هغه ته څنګه جوړولی شي؟ هغه د جاوا سکرپټ په مرستې باندې ته هغه جوړولی شي. نو جاوا سکرپټ کې به ته هغه شانته کوډینګ کې په کم کې به چې ته ویب سایټ ته وایې چې ته کم وخت کې څه وکړه، کم کار وکړه او کم کار مه کوه. لکه کوم مثال درکړم چې په دې بټنې باندې تا کلیک ورکړو، نو پکار چې څه چل وشي.
نو هغه به ته په جاوا سکرپټ کې به خپل ویب سایټ ته وې. نو دا درې شیونه ما تاسو ته ویل چې د درې شیونو په مرستې باندې یو ویب سایټ په وجود کې راځي، او اوس هم پوښتنه پاتې ده چې دا ویب سایټ کار څنګه کوي. نو راځئ چې زه درته ووایم. دا سکرین مې تاسو ته ښکاري، دا بله پاڼه په دې کې چې دی کیدای شي لږ درته معلومات پکې ډېر دي، خو د یېرېدلو مسله نشته دی. زه تاسو ته وایم دا لپټاپ چې تاسو ته ښکاري، دا لپټاپ چې دی دا ستاسو لپټاپ دی د یوزر، او دا کلاینټ چې دی دا تاسو یې. داسې پوه شئ چې تاسو خپل لپټاپ کې ووایئ چې بھئی ما ته چې دی facebook.com راکړه. تاسو ګوګل ته لاړئ، هلته ولیکو facebook.com. تاسو څه وکړل؟ اصل کې تاسو داسې چل وکړو، تاسو یو سوال وکړو یا موږ ورته په ښه ټکي کې ووایو، تاسو یو ریکویسټ وکړو چې ما ته facebook.com پکار دی. بیا څه کېږي هغې نه بعد موږ ته خو ډایرکټ فیسبوک بې مخې ته راشي، خو اصل کې څه کېږي؟ شاته څه کېږي؟ شاته داسې چل کېږي چې تاسو یو سوال وکئ، ریکویسټ وکئ، دا ریکویسټ لاړ شي یو ویب سرور ته لاړ شي. خو ویب سرورونه خو ډېر دي، خو تاسو چې د کوم شي سوال کړئ مغې ویب سرور ته به ځي. لکه په دې حال کې، په دې مثال کې به ستاسو دا ریکویسټ چې دی دا به د فیسبوک سرور ته ورځي، او فیسبوک سرور چې دی هغه د هغې خپل آی پی اډرس دی، د کوم موجې نه چې په انټرنیټ کې موږ فیسبوک سرور پیدا کولی شو د آی پی اډرس په مرستې باندې. او بیا په هغې سرور کې څه شی دي؟ په هغې سرور کې نور هم مازغه دي، بیک اینډ ورته موږ وایو، ډیټا بیس دی هلته. او هغه چې دی ستا دا سرور څه چل کوي؟ ستا دا کوم پوښتنې چې دي، ستا ریکویسټونه چې دي هغه تا ته درکوي. لکه موږ ورته وایو چې ما ته فیسبوک راکړه، هغه وایي اوکې هو دا والا. خو هغه دله داسې دا ویب سرور چې دی تا له هېڅ کلک شی نه درکوي چې تا ما ته ویلي چې facebook.com راکړه هو دا والا. هغه دله هېڅ شی نه درکوي. هغه چې دی درله یو لفافه درکوي، لفافه به ورته نه وایو، یو پاڼه درله درکوي، پاڼې راکوي. موږ ته به فیسبوک ښکاره شي، خو یوه پاڼې. نو هغه پاڼه چې دی هغې پاڼه کې دا درې شیونه، یو پکې HTML، CSS پکې او جاوا سکرپټ پکې. لکه بیا که موږ مثال واخلو فیسبوک پاڼه درکوي که نه، فیسبوک پاڼه چې دی د هغې ډانچه یي که نه، دې طرف ته ستاسو پروفایل تصویر لګېدلی، کور پټومي، او بیا د چا پوسټ یې که نه، دا خو د CSS او HTML پکې لګېدلی، دا رنګونه شنه سپین او تور رنګونه چې هغه پکې CSS لګېدلی، او پاڼې کوم ډانچه چې وي هغه HTML. او کله چې بیا تاسو لایک بټن له کلیک ورکوئ یا کمنټ کوئ نو هغه ټول تاسو له جاوا سکرپټ کوي. نو امید لرم چې دې ویډیو نه تاسو ته لوغونده کې دا کلیر شوي چې ویب سایټ څنګه کار کوي. راتلونکي ویډیو کې به موږ د خیر سره موږ به شروع کوو د HTML نه. نو مالا اجازت راکوي. تاسو ټولو نه ډېره ډېره مننه. د الله پامان.